دا د حدیبیه په مقام کې راپیښې شوې وي داوی پیښو ذکر الله دلته کوي او داوی جزئیات الله بیانوي او الله صحابه کرامو ته وایي چې ګور الله پتا سو دومره عظیم احسان وکړلو د دې آیات شان نزول داسې دی چې نبی علیہ السلام د حدیبیه په مقام کې چې کافرانو سره لوزنامه لاسلیک کړل او دستخط په باندې وکړو دواړو جانبینو نو یو خواته د کافرانو سفیران دلته ناشتي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاسلیک کوي او لوزنامه ور سره لیکي او بل طرف ته د مکه مشرکانو یو 50 کسان دې د پاره وټاکل چې تاسو لاړ شئ او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پټه حمله وکړي او ختم کړي یو خواته سفیران را لګلي خبري رواني دي د دواړو جانبینو نبی علیہ السلام موجود دي صحابه موجود دي او بل خانه د کفارو سفیران ناس دي او نمائندگان ناس دي او په عین حال کې چې د صلح خبري امر رواني کړی دي 50 کسې د مکینا په بدل لار باندې راولېګل جبل تنعیم په لار باندې تفسیر قرطبی لیکلی او 50 والو ته دا وظیفه ورکړه چې پټه په نبی علیہ السلام حمله وکړي چې صحابه او نزان ته ځکه ناس یو مړ بای کې ختم بای کړي ګوره یو خاصل حلاس لیکيږي د صلح د سختونه کېږي او بل طرف ته کفار داسې پلمې کوي نو کافران ټول عمر په جبه او په قول او لوز باندې نه ولا ارزکه خبيث قوم دی نو 50 والا چراله هغه طرف باندې راتاو شو مخونه پټ کړو په دې وخت کې په نبی علیہ السلام باندې خصوصي پیرادار چې ولاړو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ولاړو دا هغه صحابي دی چې کعب بن اشرف سرم غوڅ کړو ډیر دلاور او د مدینه په انصارو کې دی او ډیر زړور او باشجاعت انسانو الله پاک د جنگ په تاکتیک باندې دومره پوها ورکړی و چې یوازې ځان باندې 50 واړه کافران خالی سلا کړل 50 واړه له وسلې وګرځولې او را مخ کې کړی ویل قدمه ګورما او نبی له سلام مبارک ته پیش کړ ویل یا رسول الله داخله کوګړه ودا په کم غرض راغلی نبی له سلام ورتل کینې دلته وای تاسو چې د حدیبیه دی حدود تر داخل شوی چا اجازه درکړی زمون کملګری وینا وای څوک تاسو خبر کړی چې موږ دلته راځو اسلامي حدود تر داخليګو وینا ځکه چې کافر اسلامي حدود تر داخليګي نو د مسلمانانو مشرانو خو به اجازه نه کړه نبی له صلوات و سلام ورته صفاح لوی صحیح خبره وکي کدروغ ویل ما باندې وحی راځي او صحیح خبره وکي په کوم غرض راغلی هغه ورته چې صحیح الله باندې وینو منګه د مکی مشرکانو منګه مخفل مشرانو خپل سردارانو دومره روپۍ منلې وي او استاد مرګ پسې را لېږلو او چې تا قتل کو ختم دي کو نبی رسول الله والسلام مبارک ورته الخا تاسو خپل ټول کوشش وکړلو خو پکې ناکام شوي اوس الله زمون ولقی ترا واستي صدر سره وکم هغه ورته چې دا الله پیغمبره بس من ستا ولقه کیونه چې وسته کې ستا اختیارات دي من خو څه نشو ویلو نظام خوځولې شو نبی له صلوات و سلام مبارک ورته فرمایل چې زئی 50 واړه می د الله د پاره معاف کړل او به د پاره د څه غلط حرکتونه کې ډایرک مکه مکرمه تلار شو پر کورونو تلار شي او غلطي پوي کړی 50 واړه نبی له صلوات و سلام مبارک چې دې معاف کړل او د الله د رضا د پاره خوش کړو دي ته وای رحمت للعالمین او دي ته وای بردبار او استقامت والا او حوصله والا پیغمبر داسې به څوک کی چې د چا د سر پسې څوک راغلی او معافي کې چیرېم نه دا نن سبب حرامین داسې آرامي توپ جوړ کې خپل ملګری راونی سي وای ګوره دام غیر کو دامن پسې خودکش را روان اومني ولو او دا دې معاف مې کو دي خلکو ته ځان خی چې ولا زه دومره چالاکه مو تکړه مو دومره بردبار او سیلی والم
ولا کوي ګیر کې چې ستا سر پسې راغلی سه رامیتوب کې دا ټول منافقین دي دا هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دروغ پیخي کوي چې ولا زم د سمافي کون کایما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 50 واره معاف کړ او خوش کړل الله رب العزت دلته صحابه ته وی وګورئ کنه الله هغه ذات ته چې تاسو لاسونه دا غوي په وینو باندې ونه لړل او دا غوي لاسونه تاسو نه بند دا مطلب کتا سو دا وجلې وې نبی علیہ السلام ته قبضه کې ورغلی وو د نبی علیہ السلام په ولقه کې داخل شوی وو کولې شو چې دای مړ کړي وي خو کدای مړ کړي وي الته په مکه کې عثمان بن عفان سے باغوي باغه قتل کړي وي نو د دې د معاف کولو په برکت باندې وی عثمان سے او نور صحابه ژوند را پرې خود نو تاسو لاسونه دا وی نه بند او دا وی لاسونه تاسو نه بند کړل وهو الذي دا الله غزات کف ايديهم چې بند کړل لاسونه د کافرانو عنکم استاسنا تاسو د ویني تویولو نه د کافرانو لاسونه بند کړل و ايديكم او الله بند کړ تاسو لاسونه عنهم د دې کافرانو نه ببطن مکه په منځ د مکه مکرمه کې یعنی په حدیبیه کې من بعد ان اظفرکم رستو د اغنا چې الله کامیابی درکړل تاسو ته علیهم پاغوي پس اغنا چې الله تاسو ته پاغوي باندې کامیابی درکړه او غوي تاسو په ولکه کې داخل ک 50 واړه وکان الله بما تعملون بصیرا او دې په الله پاک پاغه سبانه چې تاسو کوي کتون کې الله پاک تاسو د حسن اخلاق تماشا وکړه ویلې دلای او الله ولیدل چې پیغمبر د دومره لوی اخلاق او څختن دي چې 50 دشمنان سره د دینه چې د سر پسې راغلیو 50 واره معاف وکانه الله بما تعملون بصیرا او دې الله پاک سبحانه چې تاسو کوي کتون کې منګو تاسو تم د معافی صفت پزان کې پیدا کول پکار دي تاسو وګورئ دا الله رسول یو کسنا 50 کسا دا یو او 50 واړه مؤمنان هم ندي کافران دي مشرکان دي او 50 واړه راغلیم د نبی رسول الله د سر غوڅولو پسې دي او چې کله نبی رسول الله په ولقح او تسلط پیراوس 50 واړه د الله لپاره ما او تا یو مسلمان نشو معاف کولای کافر خو پرې دا او 50 خو پرې دا او زمون سر پسې هم نه راغلي معمولی دومره نقصان به کړي او مونږ یو نه والله کې معاف کما خیر دې نه نواتی ور پسې راشي معافي کا خیر دې غلط کار ته شوی نه ولا کې پرېدم نه ولا کې معاف کم چې د ټولي دنیا عالمان راته وي او باز زناور په کلاوي چې ملائکه مراکیو زی باب معاف پاینه کم نو په دې باندې سړی د ایمان نه خلاص شو کې به معافم کې خو ایمان به بیر اوړي امنت بالله او کلمې توي ببوي که چا د سی ویل چې ملائکه مراته وي نه معاف کوم یا که پیغمبر مراته وي نه معاف کوم یا که اسمان نه وهم راشدا کار نه کوم په دې باندې دا سړی کافر شونه بیا به کلمه سره وای او که کلمه ونه ویل نو کفر کې لګی دی ځان نه خبر نه دی ایمان نه خلاص شوی دی نو معافی او چت صفت کې عزت مندو معافی صفت منګو تاسو ته پزان کې راوستل پکار دی او په دې باب کې د خپل پیغمبر هغه نقش قدم خپلول پکار دی چې زموږ خپل پیغمبر څه کړی وګوره دې کې څومره لوی حوصله وکړه او 50 واړی د الله د رضا لپاره معاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په یو بل موقع باندې غالبا چې د حنین په غزا کې د صحابه کرامو نه د غرمي وخت او د قیلولی د غرمي کې لږ خوب چې کوي د عربي کې قیلوله وای او دا ډیر بهترین خوب دی دماغ ول ډیر تقویت ور کوي نبی علیہ السلام مبارک په قیلوله خامخا کوله او اوس ټول ډاکټران حتی د امریکا انګریزان ډاکټران هم په دې متفق دي ما دا ویلي کلی دلی دي چې د غرمې اگر کنیم سات خوب می خو چې سړی وکي دا د ډیرو دوايانو نو د ډیرو شینو نه ډیر مفید دی انسان د دماغ او د صحت لپاره نو نبی علیہ السلام په غزوه حنین کې صحابو نه لګیل شو خوب راغی آرام کوم د غرمې خوب یو کیکر ونه واغې کې تور راځولند کړله او نبی علیہ السلام ورلاندې تشریف فرما شو سترګې پټې شو ودش په دې وخت یو کافر په دې باندې نظر شو چې ملګری ورسره نشته आवाज دې غلې غلې راغې اتورې راواغستله او نبی علیہ السلام مبارک ته ونی ولا ورته من ينجيك مني نبی علیہ السلام سترګې را وغړولې چې ګوري سرته ولار دې تورې لاس کړه ویل څوک بدرانه وسوس ګوري څوک بدرانه خلاص نبی علیہ السلام مبارک ورته الله نو د الله د نوم اوریدو سره د کافر لاس ولرزیدلو
او توره لاس کې نه لاندې وغورځېدل او په ورخطا شو. نبی علیہ السلام توره راواغسته ورباندې ونیوله، ویل من ینجیک مني، تا به ورسره نه څوک خلاص کړي. هغه ورته ویله چې ستا هغه اخلاق چې هغه ما اورېدلي. نبی علیہ الصلاة والسلام صحابو ته دا وګورئ، زما د مرګ اقدام یې کړی خو الله ما ته ناکامه کړلو او زما په وسوس ورسېدو، ما د الله دپاره ما ورته ویل ځه. نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې یوه زړه ښځه وه مکاره، او یهودو ورته پیسې ومنلې چې نبی علیہ السلام باندې به په څه طریقه باندې زار وخورې. هغه ورته وویل چې ما له چل راځي سیرلی حلال کړو او هغې غوښه یې پخه کړله او هغې کې دا زار ولړله. نبی علیہ السلام مبارک پسې ورله چې د الله پیغمبره ما تا ته ډوډۍ کړې ده او که ملګري در سره راځي هم راتلی شي. نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک سره که ملګری نیم لاړو او د دې ښځې ډوډۍ ته ورله، چې ورله زړه دی وه. نبی علیہ السلام ته څه پته وه چې دا زړه مکاره ده، نو هغه ویل چې بس زړه ښځه ده او نیکه ښځه ده. نو نبی علیہ السلام خو ډېر حسن ظن والا او نیک ګمان، په مسلمان به نیک ګمان. بس نبی علیہ السلام ته بستره واچول او پیغمبر علیہ السلام کېناست او کاسي ورله د سیرلي د غوښې نه را ډکې کړې چې زار یې پکې لړلي وو. نبی علیہ السلام مبارک چې یو کپ وکړلو هغه صحابي هم کپ وکړو، صحابي خو تیر کړله ویې خواړه. او نبی علیہ السلام چې پشخون والو جبریل علیہ الصلاة والسلام راغی ورته ویل چې د الله رسوله دې کې زار ګډ دي، دا مه خوره، دا غوښه مسموم شوې. نبی علیہ السلام هغه غوښه د خولې نه وغورځوله، صحابي تیر شوي وو. نو نبی علیہ السلام مبارک لږ شخون پې چې څه والو نو لږ لاړې تېرې شوې وې، هغه درد به پې بیا راتلو، اخر وخته پورې ډېر موزر زارو. نو نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک صحابو ته وویل چې دې ښځې خو موږ له زار راکړه. صحابو زړه ادې ونیوله بوډۍ او رای وستله محکمې ته حاضره کړله، او هغه صحابي چونکې زار تېر شو هغه خو پې په ځای شهید شو غریب. او نبی علیہ الصلاة والسلام الله بچ کو خو ویل چې سخت دې ځایونو کې مې ډېر درد دی پې باندې، ځکه دا خو ډېر مضر شی انسان ته ډېر ضرر رسوي. نو نبی علیہ السلام او صحابه کرام ورته وویل چې شابه حل ووایه صفا حل، دا څه وجه وه؟ هغه سړي وویل چې ما له یهودو دومره دومره روپۍ را کړي پیسې منلې وې چې په نبی علیہ السلام زار وخوړو بس ومې خواړه پې دغه بد رانه وشو. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل چې ما د خپل ځان په حق کې چې ما ته کم ضرر رسولی او کم زار مې تېر شي او درد دی راباندې ما د الله دپاره دا معاف کړله. او د دغه صحابي چې پې شهید شوی د ده د وارثانو نه معافي وغواړئ، که معافې که نو ځي خپل کار به کوي، که معافې نه که نو ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. بیا خو قصاص چرته تلی نه دی. د هغه مقتول او شهید صحابي خپلوان چې راله هغوی ته نبی علیہ السلام ویل معافي کې څه کوئ؟ ویل نه یا رسول الله څنګه یې معاف کړو، زموږ یې سړی وژلی دی، دې مردارې زړې ګودړې خو زموږ سړی وژلی دی، دا نه پرېږدو، بالکل یې نه معاف کوو. نو د هغې صحابي په قصاص کې بیا دا مرداره شوه او راځوړنده شوه. نبی علیہ السلام په خپل حق کې معاف کړله. ګوره نبی علیہ السلام چرته شان شخصي انتقام نه دی اخیستی. عایشه بی بی خپله فرمایي، ځکه خو د نبی علیہ السلام بی بی ده، هغه ته د نبی علیہ السلام حالات ډېر ښه معلوم دي. وایي نبی علیہ السلام غوندې لوی معاف کوونکی ذات ما بل نه دی لیدلی. خپل شخصي انتقامات یې هر چاله معاف کړي، که چا ورته کنځلې کړي، که چا په تیږو ویشتلی. طایف کې چې کومو خلکو په تیږو ویشتو هماغه راله ایمان یې راوړه او بېرته نه لوی لوی خلک جوړ شو په ایمان کې. نبی علیہ السلام معاف کړه که نه، دی ورته ونه ویل چې ولې تاسې په ما څه حال جوړ کړی و. او نبی علیہ السلام سخت معاف کوونکی و، خو خپل شخصي او دشمنان ډېر معاف کول. او وایي که کله به یو چا د الله د دین توهین وکړلو بیا نبی علیہ السلام مبارک بیا معافي نه کوله، د الله د دین سپکاوی به وشو، د قرآن سپکاوی به وشو. بیا نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک به ډېر جدي و او ډېر به په قهر کېدو او غصه کېدلو به. په دې وجه د الله د دین دشمنان یې نه معاف کول او خپل شخصي دشمنان یې معاف کول. په طایف کې چې کله پې د کاڼو ګزارونه شروع شو او نبی علیہ السلام د خپې دا د تیږې پې باندې ورېدې باران غوندې او د تیږو بارانو پې په سوونو ماشومان ورپسې شو. نبی علیہ السلام لا او سر مبارک او خپې او لاسونه وینو نه یې پړې ډکې شولې. نو دعا یې وکړله چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، یا الله دې قوم ته هدایت وکړې، دا نه پوهېږي ناپوهه دي. د هدایت دعا یې ورته وکړله. او کله چې تنې په غزوه خندق کې نبی علیہ السلام نه منځونه قضا کړه، کافرانو جنګ ډېر سخت کړلو. د خندق په غزا کې کفارو دا غشي ورول دومره سخت کړ
چې نبی علیہ السلام ته موقع په لاس ونه لرله چې مونځ یې کړی وی د صبحي مونځ هم چې قضا کو د ماسپښین هم قضا کو د مازدیګر هم قضا کو د ماښام یعنی څلور مونځونه یې د نبی علیہ السلام نه قضا کړه هېڅ موقع په لاس ورنه لرله نبی علیہ السلام ویل که لږ جنګ سوړ شي دا مونځ به زر زر وکړو څلور مونځونه د صحابو نه او د نبی علیہ السلام نه قضا شو دی چې کله کفار مغلوبه شو او جنگ سوړ شو په شا لاړه نبی علیہ السلام دې وخت کې خیره وکړله ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارا حبسونا عن صلاة الوسطى الله دې کافرانو کورونه قبرونه د اور د دوزخ نه ډکي الله دې ورته قبرونه د دوزخ نه ډکي ځکه موږ یې د مازدیګر مونځ قضا کړو د مازدیګر مونځ ډېر مهمې نو ځکه یې صلاة الوسطى وښودو حبسونا عن صلاة الوسطى موږ یې د مازدیګر د مانځه نه بند نو نبی علیہ السلام مبارک چې کله په کاڼو ویشتل شو هلته دعا وکړه خو چې مونځ ته یې قضا کړو خیره یې وکړله ځکه مونځ د چا حق دی د الله حق دی د الله پاک حق په باره کې به نبی علیہ السلام ډېر جدي او خپل شخصي حق به یې معاف کو نو الله رب العزت وایي دا کسان چې تاسې معاف کو وکان الله بما تعملون بصیرا او دی الله پاک په هغه څه باندې چې تاسې کوم کار وکړو الله کتونکی دی هم الذین الله وایي دا کافران هغه خلک دي کفرو چې کفر یې کړی دی یو خو کفر کړی وصدوکم عن المسجد الحرام او بل ګناه دا کړی چې تاسې بند کړلی د مسجد حرام نه تاسې خو د عمرې په نیت روان وئ عمرې ته یې پرې نه ښودی بیت الله شریف ته یې ور پرې نه ښودلی مسجد حرام بیت الله شریف ته وئ والهدی معکوفا او قرباني چې وه هغه بنده شوه ان یبلغ محله چې رسېدلی وی خپل ځای ته قرباني م خپل ځای ته ونه رسېدله لاره کې ملالې کړلې نبی علیہ السلام او 1400 صحابه کرامو ځان سره قربانیانې راغستې وې او حاجین حضرات خو قربانی په مینا کې حلالي مینا له ونه رسېده په حدیبیه کې قربانیانې حلالې کړې الله وایي دی بله ګناه وکړه دې ظالمانو والهدی قرباني چې وه معکوفا دا بنده شوه ان یبلغ محله چې رسېدلی وی خپل ځای ته قرباني هم درته خپل ځای له پرې نه ښوده چې رسېدلی وی او د الله د کور نه منې کوي مسجد حرام ته هم پرې نه ښودی خو دا یو خبره واوره ولولا رجال مؤمنون که چرته نه وی دا سړي مؤمنان چې په مکه کې پراته دي ونساء مؤمنات او ښځې مؤمنانې نه وی په دې مکه کې په مکه کې د کفارو په منځ کې مسلمانان هم اوسېده نو که صحابو پې باندې جت ور وستی وی مسلمانان هم پکې چکني کېدل الله وایي د دې مسلمانانو په برکت دا کفار بچ شولو چې هغه تاسو په غش وشتې مسلمانان هم شهیدان کړي که دا نه وی نو بیا به دې کفارو ته ما سنګینه سزا ورکړی پیغمبر ته مې ویلی چې ورشه په یو ځای درته وامه او داسې قتلونه به پکې شوی وی چې دوی یاد لرلی وی خو منځ کې ښځې او مسلمانان مؤمنان پراته وو او داسې مؤمنانو په مکه کې چې ایمانونه یې تازه راوړي وو چې هجرت به یې کو کفارو به نه پرېښود په زنځیر به یې خپې نه وتړل ډېر صحابه یې تړلي وو تازه ایمان یې راوړی و مکه کې ویل به چې مدینې له ځو چې خبر به شو پې پلار به وتړل ورونو به وتړل تربورانو به وتړل مدینې ته یې نه پرېښودله نو هغه په دې منځ کې پراته وو زنانه هم وي سړي مو نو الله پاک وایي که تاسې پې چپا وروړئ دغه هم پکې شهیدانېږي بیا به تاسې هم خفه یې چې اوهو دوی ایمان راوړی او زموږ د لاسه مړه شو نو په دې خاطر چې یو ځای کې د مسلمانانو خطرۍ باید مجاهد د هغې ځای نه ډېر احتیاط والي چې کافر چېرته ځان له ځایله شي هلته دې بیا پې حمله وکړي او علماو فقهاو لیکلي کې بیا اشد کافري او ډېر خطرناک کافري او هغه بل ځای کې نه ګیرېږي او اوس راګیر دی نو بیا کولی شي مسلمان مجاهد چې د یو څو مسلمانانو ورنه ورسره تیر شي او دا کافر د منځه ویسي ځکه د دې خطره ډېره زیاته ده خو یو عادي کافر یو عام اسکر یا یو عام کافر د دې په خاطر باندې چې یو کافر مړ کېږي او 10 مسلمانان د منځه ځي دا کار ښه نه دی دا داسې کول نه دي پکار د مسلمان د وینو سره احتیاط ډېر پکار دی الله خپله وایي ولولا رجال مؤمنون که چرته نه وی په دې مکه کې دا سړي مؤمنان و دا مؤمنان که چرته نه وی د کفارو په منځ کې ونساء مؤمنات او که چرته نه وی ښځې مؤمنې لم تعلموهم چې تاسې هغوی نه پېژنې تاسې ته خو نه دي معلوم چې کوم پکې مؤمن دی خو چې جنګ شروع شي بیا هر یو لګي بیا خو دا پیز غونډارې چې هر څوک ولګېدو ان تطؤوهم چې تاسو به دوی پیمال کوئ که دا خطر نه وی چې دا به تاسې پیمال کوئ او د دوی د پیمالېدو خطره ده چې مؤمنان به د منځه لاړ شي او چې مؤمنان د منځه لاړه بیا به څه چلو شي فتصیبکم بیا به تاسې ته ورسېږي منهم د دوی نه معرة ضرر او خفګان
بغیر علم پنا پوهی کې به خپای چو پلانیم پکې زمنګ دلا سمون شو مسلمانو کنه خد کافرو د وجه نه زمنګ مسلمانم مړ شو به په دې باندې خپای نو کچرته دا وجه نه وي انت توهم چې تاسو به د مؤمنانم ځان سره پیمال کوي فتصيبكم بورسيږي تاسو ته منهم د دې مؤمنانو د طرفنا معرة في غور بغیر بعلم بغیر د علم نه به خلق کافران په غور در کې چې وګوره ته مسلمان دا مسلمان دی ملک او یا معرة ضرر بدر ته ورسیږي بغیر علم بغیر د علم نه پنا پوهی کې به تعالی ضرر دسی ورسی چې خپل مسلمان رور بدر نه مړ شي به بچ کیږي نو کچرته دا خطر نه وي الله وای به می تعالی ویلې چې پیغمبر ورزه په ټول ختم کا خود دې مؤمنانو په برکت دا کافرانو بچ شلو چې د مؤمن وینه تو نشي په دې خاطر باندې دا کافرانو بچ ليدخل الذين امنوا او ليدخل الله في رحمته دې د پاره چې الله داخل کی په خپل رحمت کې من یشاء او چاته چې خوښ لو تزيلوا اوس الله پاک دې ته دړه ور کوي که چرته دا مؤمنان ته بیل شي د کافرانو نه کدا مسلمانان ته بیل شي د دوی نه خو نشو بیلې د غریبانان کنه هغه تړلو په کې راګیرو یو دسی چې مجاهد مسلمان ته وای چې ته نه لري شوغې په کې ور رواني نو بیک که په کې د من جلال شي لا دي چې کافر نه جدا شمور سره ګرځا او دې څنګه کېږي نو بیا په کې زی خدا خودسي مسلمانانو چې ایمانونه په مکه کې راوړي مدینه ته نه پرې خود تړلي یو کفار ځان سره په زنجیر او ابو جندل پکې او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ پکې هغه نه پرې خود زنانه ایمان راوړي روزانه به والم نو که صحابه په ورغلې او چپاوي په ورولې دا مؤمنانم پکې تل الله وی چې دا تنه ورزان لشي کنه بیا به کافرانو ته سزا ورکم لو تزيلوا کچریتنی دوی جدا شي دا مؤمنان که دوی تنی جدا شوي وي لعذبنا الذين كفروا ما بعذاب ورکړي وغه کسانو ته چې کافران دي منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک دا هدسي قوي ایمان والا مؤمنانو کفار په زور راګیر کړي ځان سره نزدې په حمله نه ودسي مؤمنان ونه چې کافرانو سره ګرځیدل او سلامین ولا کولینا دا د کافرونو بیزار شوی او ایمان راوړ او خپل لکه کفارو نه پرې خود چې ځان نه بیل کی خپل ډالې ګرځولیو او مؤمن ډال ګرځولیو نو کوسم کافران مؤمن ځان له ډال وګرځي نو به د مؤمن د ویني احترام پکار دی چې باید هغه توی نشي ځکه د مؤمن وینه الله تعالی ډیره محترمه ده نبی رسول الله مبارک فرمایي چې الانسان بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب بنیادم چې دی دا د الله تعالی دی په لعنت شي څوک چې د الله تعالی نړۍ مؤمن سره دا د الله بنیاد دی دا د الله تعالی دی او د مؤمن د وینې ډیر احتیاط پکار دی الله وی لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم کچرت دا کافران جدا شوي ویتنی نو خواب من عذاب ورکړي وي کافرانو ته عذاب دردناک اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه دا د هغه ذکر الله کوي چې نبی له سلام مبارک او کفار سره لاسلیک خط ولي کو صلحنامه ولي کلا علي کرم الله وجهه ولي کلا د سهيل بن عمرو ورته ویل چې دا رسول الله د خپل نوم سره ملکا کچرته د مکی کفار او ته پر رسول باندې منل خو ایمان به در باندې راولې وکنه هغه تانه منی چې ته د الله رسول ملک رسول الله نبی علیہ السلام علی سے تول خدا رسول الله ته کې زما د نوم نه کټ کا علی کرم الله وجه ورته زدا نشم کولې زما ګوت استاد د نوم سره د رسول الله ته کې نشي کټ کولې نبی علیہ السلام ورته مال قلم را قلم کې واغست ویل راکا رسول الله ته کې تني کټ کړو ویلکو محمد رسول الله په زبانی ویلکو محمد ابن عبد الله محمد عبد الله زوی هذا دغه کاغذ چې د ما قاضى به محمد ابن عبد الله دا هغه فیصله ده چې په دې باندې لاسلیکو کو محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبد الله زوی دی او سهيل بن عمر سهيل چې د عمر زوی دی سهيل د کفارو د خوانه او محمد صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د خوانه نه د خپل نوم نه رسول کټ کو دای ولی کټ کو دا د کفارو د جاهلیت غیرت ونیو دي ظالمانو نو الله وی اذ جعل الذين كفروا کله چې راوستو کافرانو فی قلوبهم فزلون خپلو کې الحمیه غیرت اذ جعل الذين كفروا کله چې واچولو کافرانو فی قلوبهم فخپلو زلونو کې الحمیه غیرت سره کم غیرت حمیه الجاهلیه غیرت د جاهلیت خو غیرت نو د ایمان غیرت نو د جاهلیت غیرتو چې د نبی له صلوات و سلام مبارک نوم نه د رسول الله ته کې کټ نو الله څه وکړو
فانزل الله سکینته الله نازل کړل خپل سکینه علی رسوله پر رسول باندې اطمینان زړه کې ورکو که سکینه نه نازل کړي نبی رسول الله هم په قهر شي صحابه له ویني سي سهیل نه به عمل کسر غوس کړي وي هغه به عثمان صاحب شهید کړي لو هغه غابه جوړوي خو الله پاک د نبی رسول الله د صحابه په سره باندې د صبر پټای کې خود له وسیله وللو ک نبی رسول الله هغه کټ کتلی دا څه خبره ده زمانو سره رسول الله منی کوي د دې په خپل باندې خزن رسول ما نه رانه کټ کیږي د الله په علم کې زد الله پیغمبریم کټ کوي د دې خط نه نو الله وای دا ما سکینه ستا پزړه نازله کوتا ته می دومره لوی حوصله درکړه فانزل الله سکینته نو الله را نازل کړو خپل اطمینان او سکون او سکینه او صبر او استقامت علی رسوله په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو سکینه نازل کړه والزمهم کلمه التقوى او الله دا صحابه کرام لازم کړ د کلمې د تقوا سره د کلمه د تقوا کومه کلمه د لا اله الا الله دا د تقوا کلمه د محمد رسول الله الله صحابه کرام د تقوا د کلمې او د ایمان د کلمې سره لازم وګرځول لازم او ملزوم دي یعنی ایمان د ایمان کلمه او صحابه دا سره لازم او ملزوم دي نو کوم شیعاګان چې د صحابه باندې د منافق فتوا لګي معاویه منافق او عثمان کې د منافقت علاج ابو بکر دا غټ خبيثان دي الله وای د کلمه د ایمان چې کومه کلمه باندې سړی مسلمانېږي دا د صحابه سره لازم کړل ورپورې ونه خطبېخي والزمهم او الله لازم کړه د دې صحابه سره کلمه التقوا کلمه د ایمان وکانو احق بها ګره وکانو او دي صحابه کرام احق بها د دې کلمې حقدار اصل کې هم دوی دي د ایمان د کلمې اصلي حقدار هم دوی دي ګوره دا د کلمې حقدار دی الله وای واهلها او دوی د کلمې اهل دي که څوک وایي چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې اصلي حقدار او اهل څوک دي الله وای دا صحابه کرام دي وکانو احق بها واهلها او دا صحابه کرام ډیر حقدار د دې کلمې طیبه او دا اهل دي د دې کلمې طیبه وکان الله بكل شيء عليما او دی الله پاک په هر شی باندې عالم الله په هر شی باندې پوهه دی او نو الله پاک د نبی رسول الله په سره باندې اطمینان نازل کو جاهلان او کفار خپل حمیت او غیرت د جاهلیت سره ته ورسو د نبی رسول الله مبارک د نوم نه رسول الله ټکه کټ کړلو لقد صدق الله رسوله الرؤيا او صلی الله پاک هغه واقعي سره ته خبر لاله چې نبی رسول الله خوب لیدلو ما درته ویلو چې شپږ کاله مکه مکرمه ته نو تله نو به خوب لیدو چې زو ملګری می د مکی شریفینه طوافونه کو د بیت الله شریف نه او چې کله طوافونه وکړو به راشو سرونه کل کو او ځنی کم کی د احرام نه ځانونه خلاص کو دا خوب لیدلو نو الله وای دا خوب می ورته رښتیا کړلو لقد صدق الله یقینا رښتینه کړلو الله پاک رسوله پیغمبر خپل ته الرؤیا غ خوبونه ور سره رښتیا کوم خوبونه چې لیدلو بالحق پر اشتیاو سره وګوره مکه ته ور داخل کو کنه واځي داخلي دي نه بلکې ټول مکه په فتح کوینی ولا په او الله ورته په خوب کې دسی ویلو لا تدخلن المسجد الحرام ضرور بتا سے داخلي گئی مسجد حرام تا ان شاء الله کدا الله رضا وشوا او دسی و داخلي گئی امنین چې په امن باندې به څوک بم درته خطر نشي رسوله دا خوب لیدلو چې په خپ امن داخل شو الله ورته خوب کې ویلو چې امینین به داخلي گئی او امغه سي امینین داخل شو لزر لخر تیار کو او په مکه مکرمه باندې حمله ور رئیس کافر مقابله ونکړه کوم گزار نیمو شو خډیر کمو ټول کافران په خپل تسلیم شو ډلې ډلې راتلو تسلیمې دبا حتی چې لوی لوی مشرکان راله د نبی له صلوات و سلام په مخ کې ودرېدو ویل یا رسول الله څوک من خو ډیر ملامت من خو تا ترالو ته اوس موږ لسوي حضرت علی کرم الله وجهه ور مخ کې شلو کفار ته نبی له سلام ولاړو علی سی ور مخ کې شو تورې لاس کې وا ویل اے د کفر سردارانو هغه سټکه ورته وکي د خپل پیغمبر ته لکه یوسف علی السلام ته چورونو کړو ورونو یوسف علی السلام کوی کی واچو به لاړو ال تاغه کسی په پیخې شوي خو چې کله اخیری مرحله کې ورونو ورسره یو ځای شو مور پلار نو ورونو ورته ویل چې یا اخانا ای زمنګ ورور من ډیر بد شوی من ته معافي وکا هغه ورته لا تسریب علیکم اليوم بس معاف شولای زر ته هیڅ نه ویم نو علی سیب کرم الله وجهه د مکی مشرکانو ته ویل چې تاسو د خپل لور سره د کار کړي پیغمبر د مکی نو ویستو مشکلات
راشئ هغه ټکي ورته وکئ کوم چې د یوسف علیه السلام ورونو کړی مشرکان نامک کې شو وای ای زمونږ وروره مونږ ته معافي وغواړه د الله نه نبی علیه السلام ورته لا تثریب علیکم اليوم ما هغه ټکي ورته وکړو تاسې باندې ګرموالی او ملامتیا نشته ټول معاف شوئ اذهبوا انتم الطلقاء ځئ ټول ازادې ګرځئ د ټول هغه تکلیفونه او مشکلات چې په نبی علیه السلام تېر کړي د غار ثور شپې او د شپې منډې او تړلې او 14 شپه روزه مدینې منورې پورې مزلې او سفرې او لږې او تندې دا ټولې په یو ټکي سره ختمې کړي لا تثریب علیکم اليوم بس معاف پې کړی د الله دپاره دا د پیغمبرانو شاني یوسف علیه السلام ورونو ویوړو کمیس یې ویستو په وینې ولاړو او دی کوهي ته وغورځوه هغې نه په غلامۍ کې یو په یو خرڅوه بلې په بل خرڅوه حتی چې مصر ته ورسېدو هلته د زلیخې قصه کې پې واورېدو بیا تقریبا چې څه کم و زیات 9 کاله مابس کې جیل کې پروت و 9 کاله د ورونو د لاسه او چې راووته ورونه ورله او ورته چې موږ دپاره معافي وکړه لا تثریب علیکم اليوم ځئ په تاسو ملامته نشته ګرځئ د پیغمبر دومره لویه شانې دا تفسیر روح المانی کې لیکلي وایي د دغه یو ټکي نه ټول تصوف راووتو علامه الوسي لیکلي تصوف څه معنا دا خلکو کې پلانې صوفي دی تصوف دغه معنا ده چې د الله په دین باندې به ځان دومره برابر کې چې څومره بد در سره څوک وکړي بس وله به عزت مې معاف کړلې لا تثریب علیکم اليوم نه ټول تصوف راووت او که یو سړی ځان له صوفي وایي لانجیم کوي کنجیم کوي ډغرې وایي خلکو سره او اسې په نوم صوفي دی پیسې را جمع کوي نو دا د دروغو صوفي دی اصلي تصوف دې ته وایي چې هر څومره بد در سره څوک وکړي بس وایي الله دپاره مې معاف کړلې نو دا شهاب الدین الوسی لیکلي تفسیر روح المانی کې وایي د ټول تصوف بنیاد د لا تثریب علیکم اليوم نه راووتو نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په امن باندې داخل شو په امن داخل شو او اعلان یې وکړو مکې ته چې داخل شو ویل واورئ په ورځ د فتح د مکې یو صحابي جګ شو او اعلان یې وکړو اليوم یوم الملحمه نن ورځ به د سختۍ ورځ د سخت جنګ ورځ به نبی علیه السلام ورته کښېنه دا ټکی دې ښه ونه کړو دا مو وایي چې نن به د سخت جنګ ورځي بل صحابي ته ویل جګ شه اعلان وکړه چې اليوم یوم المرحمه نن ورځ به د الله د رحم ورځي ټول کافران به معاف کېږي نو غټ غټ سرداران راته حتی چې د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه راغی او هغې م ایمان راوړو هغه هم په ایمان باندې مشرف شو عکرمه صاحب وګوره پلار یې ابو جهل دی او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ایمان راوړو بیا ته لوی صحابي جوړ شو او د یرموک په غزا کې شهید شو او د ابو جهل ورور هم راغی ایمان یې راوړو ورور د ابو جهل ورور چې و دا د نبی علیه السلام د تره لور وه ام هانۍ بیبي او د علي صاحب خور وه دا ام هانۍ د نبی علیه السلام د تره لور وه او د علي صاحب خور وه د ابو طالب صاحب لور وه دا د ابو جهل ورندار وه یو ورور باندې واده وه او ام هانۍ نبی علیه السلام ته ډېره ګرانه وه نبی علیه السلام به اکثره ام هانۍ بیبي کره ډېر تلو سکه د تره لورې وه معراج ته چې کومه شپه تلو هم ام هانۍ بیبي کره تشریف په دغه وخت کې وړی نو ام هانۍ بیبي چې و د ابو جهل ورور چې د ده لیور کېدو دا هم غټ کافر و ځکه د ابو جهل ورور نو ورغې منډې که ام هانۍ بیبي ته یې وویله چې ما تا له پناه راوړې ده ما له پناه راکړه چې صحابه مې درله شهید نه کړي ځکه یو لوی لښکر و چې په مکه ور داخل شولو ام هانۍ بیبي ورته ویل تا له ما پناه درکړله دې وخت کې علي کرم الله وجهو خبر شو چې ولا د ابو جهل ورور خو هلته تللی پسې ورغر ورغې وایي چې توره ورسره ده ام هانۍ بیبي ورمخې شوه ویل نه نشي خلاصې ویله کوټې له نه زورې ورته را زنجیر کوکله پې علي کرم الله وجهو ورته ویل دا خوشې که ماله ام هانۍ بیبي ورته ویل ولا کې رانه مړ کړي دې ما له پناه راوړي زما لیور دی ویل فیصله به نبی علیه الصلاة والسلام ته وړو ورور او خور را روان شو او دربار رسالت ته راله ام هانۍ بیبي ورته ویل یا رسول الله فلاني ته ما پناه ورکړې ده او حارث ابن هشام ته ما پناه ورکړې او دا سړی دا ورور مې وژني نبی علیه السلام علي صاحب ته ویل کښېنه غلی ام هانۍ بیبي چې چا ته پناه ورکړې هغې له موږ پناه ورکړې ده نو حارث بن هشام هم ایمان راوړلو حارث بن هشام د ابو جهل لور دی او عکرمه یې زوی دی تره وراره دي او دواړه او یو سهیل بن عمر چې دا کوم سفیر په حدیبیه کې چا بل مې دله قصه ده د بیان کړه چې دا نوم دې کټ کړه نبی علیه السلام د رسول کټ کړه دا درې واړه د یرموک په غزا کې شهیدان شوخه یو حارث ابن هشام بل عکرمه دی بل سهیل دی د زړه سر دی ربیعه دی او ترانه کې ویلم دی دا درې واړه د یرموک په غزا کې به شهیدان شو هغه چې اوبه ورته رالې او د علي صاحب په قیادت کې د یرموک جنګ شوی
نو الله پاک د نبی علیہ السلام د حسن اخلاق په نتیجه کې دا خلک دې مقام ته ورسول یا دومره سخت کافران دي او یا الله دا مقام ورکو چې اخیره کې شهیدان هم شلو. حارث بن هشام د ابو جهل ورو. لقد صدق الله رسوله یقینا الله رښتیا کړل خپل پیغمبر ته الرؤیا خوبونه بالحق پرشتیا سره. الله ورته خوب کې ویلو چې لتدخلن المسجد الحرام خامخا بننوځئ بیت الله شریف ته ان شاء الله کدا الله رضا وشوه. آمنین په امن کې بننوځئ محلقین رؤوسکم بعضې به سرونه کلکړي چې د احرام نه خلاصېږي بعضې داسې و ومقصرین او بعضې به سرونه لنډ کړي. لا تخافون نه به یریږئ فعلم ما لم تعلموا نو الله ته معلومه وغه شی چې تاسې ته نو معلوم. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا الله وی د دې مکی داخلېدون مخکې الله یو بله فتح هم صحابو ته ورکړه چې فتح د خیبر وه. خیبر هم پې فتح کړو هغه غنیمتونه هم ورکړه او بل کال ته مکه مکرمه فتح کړله او مکه شریفه یې ونیوله. هو الذي الله هغه ذات ته ارسل رسوله چې راویلېږلو خپل پیغمبر بالهدا په هدایت باندې رالیږلی دا خپل رسول و دین الحق او د یو رښتوني دین سره رالیږلی چې دین د اسلام دی او دې دپاره یې رالیږلی لیظهره چې غالبه کي دا دین د اسلام علی الدین کله د نړۍ په ټولو دینونو به غالبه شي په دلیل کې او په حجت کې به پې غالبه شي. زور کې که کله غالبه او که نه غالبه خو مراد د غلبې نه دا دی چې د اسلام دلیل او حجت په قوي. اوس چې په نړۍ کې څومره دینونه دي د هغوی مشرانو ته یې رامخکې شي او دلیل پیش کړي په خپل دین نه شي پیش کولی. زمونږ د اسلام د حقانیت دا د نور نم ډېر واضحه دی الحمدلله. لیظهره علی الدین کله چې الله غالبه کې دا دین د اسلام په ټولو دینونو باندې. وکفا بالله شهیدا او کدا سهیل بن عمر یا دا نور کافران چې هغه وخت کې لا کافرانو که دوی ستا پیغمبري نه مني یا د مکې مشرکان ناړامي کوي نو وکفا بالله شهیدا کافي دی الله پاک چې دا ګواه دی ستا په پیغمبرۍ باندې. الله وایي ته زما پیغمبري او د الله شهیدي کافي ده که نور هېڅوک هم تا ونه مني نو د الله ګواهي کافي ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله قرآنی تعلیمات باندې مونږ ته عمل راکړي. الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله زموږ خیره خاتمه په ایمان کړي. الله دا ناسته ورځ جمع کېدل هم د خپلې رضا دپاره وګرځي. الله زموږ روجې او تراویح او ټول عبادت قبول او منظور کړي. مریضانو ته شفای کامله ورکړي. قرضداران د قرض اخلاص کړي. بندیان د بند اخلاص کړي. چې څومره بندیان دي الله ټول د مابسونه په خیر او عافیت سره خپل کورونو ته راولي. الله دا بندیخانې دړې وړې کړي. الله چې څومره زندانونو بندیخانې دي دا ټول ختم کړي. الله جرمونه په مسلمانانو کې ختم کړي. الله رب العزت چې کوم مجاهدین او مسلمان په جرم کې بندیان دي هغه په خیر او عافیت سره کورونو راولي. که کوم په ګناهونو کې بندیان شوي نور شی نه ورسره نه الله غم په خیر او عافیت سره راولي. دا ټول مسلمانان دي او د ګناهونو او د جرمونو نه موږ توبه تایب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.